جرأتمند ځوانونه په وطن بد وخت رودریمي مشکلات رودریمي کومینه د زورورې خلکې ځوندې روچي کوتاهی غلطۍ شي په داسې وخت کې چې کله یو قوم دننه کمزوری شي د خپل وجود د خپل شناخت بچ کول پرېږدي بیا د دنیا هر طاقت په احکام باندې نظر وسوځي د احکام غلامي خپل مقصد جوړ کو بیا داسې وطن چې آپ دا جدید دور کې د خزانې د وسایل مرکز وي په دا باندې بیا هر طاقتور طاقت نظر سوځي کمیش د تیر شل کله وکسي نو دا وطن په دا بنیادینه باندې د غټې طاقتې په نظر کې دی غلام یې جوړ کړی دی خو تکړه کومینه دي کیمې کومینې چې د خپلې مجبورۍ او د بادرۍ نه زده کړه وکړه د نن غونډه دا د والیبال ټورنامنټ د پاکستان ریاست میں فوج ظلم باوجود د طالب د تراکر د زور باوجود په دغه وطن کې نن بیا هم داسې ځوانان شته چې آویایي چې خوښي پرامن ژوند په ژوند کې خندای د نوجوانونو پنډال ډول باجه ټیپیسای دا د موهاک دی نو زه سلام پیش کوم د سپین خلق ته چې په داسې مشکل وخت کې خپل خواشون ژوند ژوندی وساتو ملګري ډېر مشکل وخت راغلی دی دا دور ته شمئ چې کیم په خوف کې میشتو سپیر دی د مزدیګار شپږ بجې نه د ګایز اوته بجې پوره د می ژوند په قید کې دی په جیل کې دی خو د دغه دپوره د دغه ځټ دا مقصد څه شی دی د فوجي چې مو په چک پوسټ وایي ټکوي دا چې د مو د تاریخ د غوندې ځوانونه اغوا کوي دا چې دی تشدد ګوساري نه خبرې کوي د دغه وجه څه شی دی بنیادي وجه د موتو په وطن باندې ریاست قبضه کړل غواړي د دنیا غټ ټکتینه ده د دو د غره نه د دو د یبې نه د دو د جنګلاتې نه قیمتي وسایل وبوسي دنیا کارخانې ته راسي انګریز هم په ابوداوي پنجاب هم په ابوداوي او زه دوی په دغه بنیاد باندې غلامان ساتلي دا وطن قبضه شوی دی د دغه وطن ټول وسایل قبضه شوي دي په دغه وطن کې په وزیرستان باندې د انګور ډیکټ قبضه کړی دی د مو د دو کاروباري ته ژوند نه ورکوي پنځګر یې ځنې جوړ کړی دی د ځکه چې د مو د وطن د باډر د بازور ټول کاروبار د کنټرول کړی دی تعلیم ښه ادارې دی میشته نر کوي ښه تعلیم ښه استاد کالج ته نر والي کالج سکول په وزیرستان کې مکمل ړنګ دي د دغه مقصد دا دی چې که کالج وي که سکول وي که شعور وي بیا خو وزیرستان بشعوره نوجوان وي نو زه یې څرنګه استعمالومه روزګار د ده په کنټرول کې دی 24 ګنټې ژوند د ده په کنټرول کې دی په کیم ګټ یې چې څټې مرته خوښه شوه په هغه ګټ مې بند کړو مزدیګار په 6 بجې نه بعد د ګایزه پره دمره په زیړ سترګي وطن کې ژوند کې چې د غري نه کوي
یوه زنانه ته د ډیلیوري کیس جوړ شي میش دا ته ټینشن وخستی وي چې زه د خمران ګټ څرنګه کراس کوه بل یې دومره خوف ورواستلی دی چې یوه زنانه بېادبي مفز خپل د دغه خوبریو یوه زنانه هم په مشکل وخت کې په ګاډي کې کښېنولې وي 15 شپږ سړي ټیپکسن ګاډی ورسره ډاک وي چې بچا یې پیدا کېږي د هغې زنانه سره میش ټیپک شوروي ویلې چې میش ته تحفظ نشته نو داسې زیړ سترګی ژوند په دغه وطن باندې چې کیم روغلی دی دا ژوند یو اتفاقا ژوند نه دی نه په قرآن په حدیث کې لیکلي دي چې د وزیرستان خلک همیشه داسې باد ژوند تېروي دا ملو چې مودو ته وایي چې هر څه باندې فرض شوي دي خو د ده په قبیله نه دي فرض شوي متولاشي دای نه درېمي د دغې څټ ته دا یو ډېر غټ مقصد دی په دغه وطن باندې په مختلف شکل کې ایجنټیتوب شي متو قبضه سودي نو په دغه ځای کې میش ریاست ولې ټارګټ کوي میش د پاکستان د حکومت نه هیله تمه ولې ختم بنیادي خبره ده په میش باندې په اتفاق د فوج نه ګدار څو باقاعده د پاکستان د ریاست لوند دی د هغې پالیسۍ لوند دی میش دوزوالل شي د میش زوړ بازور یې د وړه چړان ته چې بوټو دې ډزولی دی 2 اوره مشرف په اسلام آباد کې وډزېده آرمي چیف و سټاف و صدر و هر څه وي یوه ګملیانه کړه موته نو د اول ورځې نه د ریاست میش ته دا پالیسي دو چې اقتصاد په زور دا ژوند به تباه کوئ میش دا یایي چې د دغه وطن عدالت میش ولیده په دغه وطن کې عدالت د نقیب فیصله میش ولیده د دغه وطن عدالت د پاکستان عدالت د علي وزیر سره کیمه رویه وکړله دا میش ولیدله د حنیف پشتین سره کیمه رویاتو دا میش دوس په سترګې ویني په 2012 کې د زرداري په حکومت کې باقاعده یو بیل پاس شو د ایکشن ان هیډ اف سیول پاور میش دوس ټول اختیارات یې د فوج ته ورکړل دا زه په قانوني دیار باندې تړلی یم میش د ریاست ادارې جوړې دي میش اول مسله د ریاست د دغه نظام سره لري د ده د ادارې سره یې لري پاکستان کې چې څومره د سکیورټي ادارې دي د دغه د خپل وطن د پنجاب پره بله پالیسي دو خو د موتو په چک پوسټ په ژوند باندې بله پالیسي دو پارلیمان میش دوس ټولې ولیدل هر 15 کلانه بعد میش خپل نماینده ورکړ خو دا یې میش د قانون په ژبه کې په لیکه کې تړلی کومي میش دوس واس نه راسي میش دوس دا کړای نشي په ټول پارلیمان کې دا طاقت نشته چې د میسینګ پرسن متعلق دا یو بیل میش ته پاس کړ کابل ریځي چې پاس کړ دا یې نشي پاس کولی ویلې چې ریاست اسټبلیشمنټ یې دا ته نه پرېږدي دولت هر اپریشن چې شوی دی په دا خوره د ثبوت سره به درته پیش کوئ وای وا ریویو تاریخ د هر اپریشن اجازات د پاکستان د اسلام آباد د پارلیمنټ نه ملاو دی بله ورځ مخه دوس دلته ولیدو چې د دغه پارلیمنټ بیا اجازات ورکړه چې وکړه مړی کا په ملک کې احساس خراب شوی دی نه دا ویو لاک پښتانه قبایل مړه دا شي ختم دا شي دوس دا اپریشن وکړئ چې میسته دا پیسې روشي چې کیمه چار دلته شوی دو د ټولې ادارې یو فوج نه دی ملامت دغه فوج ټولې ادارې تر پارلیمانه پورې په دا کې ملوثې کړي دي د دغه په ذریعه باندې دا هر څه شوي دي میش دا یایي چې دا په ادارې کې تړل څه دي دا موږ باندې دغ تړلی دی اولو میش دا ادارې خلاصوي اولو میش دا ادارې ته ټاک ورکوي اولو میش پارلیمان او د ده سیاسي پارټۍ په دا مجبوري کې ورولي دلته تبدیلۍ نشته 15 کاله د مخه عمران خان و زموږ ژوند کې فرق راغلی دی نن شهباز شریف دی زموږ په ژوند کې فرق راغلی دی په انا مخه زرداري و
موږ په ژوند کې فرق غلی دی چې وغوړي نشي کړلی دا نه دي دره زورورې ادارې دولته د میشتو زده خلاصولې د ده غلامۍ ژوند نه وتلې د دغې د میش سره یکه یوه واضحه لیار وکسئ په افریقا کې کوم په څه شي ځون خلاص کړی دی په امریکا کې تور اباشي چې ورته یایي په څه ځون خلاص کړی دی دا هندوستان چې د برطانیانې ځون خلاصوه په څه باندې کړي موقع دی دا ورکړی دا مزاحمت و چې دا خلک مجبور که پردی خلک یې د ده خپل وطن نه وایسته په آنه ورځ د دولته خپلواکي د دغه خلک په خپله خوره باندې خو نن یې بیا په یوه داسې شکل کې روکه چې هغه برطانیه بیا هم په میش باندې قبضه دو نو خبره دا ده چې پی ټي ایم اخري خبره که یو واضحه لیار لري هغه لیار د مزاحمتي سیاست په لیار د پاکستان ریاست د ده ادارې د ده حکومت دا ته په مزاحمت باندې مجبورول دي چې میش دمره عوامي تکات جوړ شي میش د ده خلاف دمره عوامي مزاحمت وکړي چې د هغه مزاحمت دا اداره مجبور کو لکه په دغه وطن چې برطانیه مجبوره شوې وه دی هغه دوی ترسیخ کو بیا میش د ده سره یو سوشل کنټریکټ ولیکي سوشل کنټریکټ دا ته وایي چې دا اصول دي دا مې د خورې خپلواکي دو دا مې په وسایل کې حسادو دا مې په ژوند کې حسادو دا مې د دغه ملک په نمایندګي کې حسادو زه په خپل وطن خپلواکي لره زه په خپل وطن په خپل وسایل خپلواکي لره د مو خبرو په خپل وطن باندې داسې شمېرېږي لکه د تو خبره چې په سیالکوټ فیصل آباد باندې شمېرېږي چې کله دی دا ته مجبور شي دارو سره وکړو په عارض باندې د دا کوم ځون ازود بولي دغې نه علاوه دا نورې ټولې لیارې ژوند دی تېرېږي و ښه وروځي باد وروځي هر څه وروځي خو آخري کیسه میش دغه دوی تر تاک دی حکومت د عوام په زور مجبورول دي او په دغه وطن باندې خپله خپلواکي حاصلول دي د سپین خلکې ته د ټول جنوبي وزیرستان خلکې ته سلام پیش کاوه چې په دا توره شپه باندې روغلل او دوی دولته د مزاحمت سیاست په اساس جوړ شوي ډېره مننه